او نه په سیالو نه په اختر کې بنګړي نه په سیالو نه په اختر کې بنګړي بلا ګیلې د یوې خور وړمه مننه نه په سیالو نه په اختر کې بنګړي بلا ګیلې د یوې خور وړمه څنګه به په هر ډګر کې وړاندې نه یم څنګه به په هر ډګر کې وړاندې نه یم دا چې دعا د یوې مور وړمه څنګه به په هر ډګر کې وړاندې نه یم دا چې دعا د یوې مور وړمه عبید یم هغسې ملنګ پاتې یم ډېر ارمانونه به ترګو یو وخت په جانان کې دومره کبر و چې اوف یو وخت چې په ما کې دومره صبر و چې اوف تاریخ په هر باب یې د وحشت قصه سرګن کا د وخت مغل خیلو داسې جبر و چې اوف مینوالو سلامونه نیکې هیلې او ډېر ډېر احترامات مې ومنئ منصور علي معصوم یم پروګرام ستا غزل ستا آواز دی ستا غزل ستا آواز پروګرام مو ملکن یونیورسټۍ ته راوړی دی زموږ خوږ ملګری عبید ملنګ صاحب څو ورځې مخکې د هغوی ویډیوز ما تاسو ته شیر کړې وه د ضمیر خان ضمیر صاحب د مخکتنې په موقع باندې خو ملګرو بار بار غوښتنه کوله چې دغه عبید ملنګ صاحب له لاړ شه او د هغوی نه بیا څه پروګرام ریکارډ کا راغلی م ستاسو هغه فرمایش په ځای کومه عبید ملنګ صاحب پروګرام کې د هرکلی یم سلامونه مو وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه منصور علي معصوم صاحب چې په دې وخت کې تاسو د پښتو دپاره زیار کوئ ستړی کوئ او بیا زمونږ د مات ګډ لفظونه د خلکو سره د کیمرې د لارې شریک کوئ ستاسو ډیره مننه عبید ملنګ صاحب دغه ستا غزل ستا آواز مینوال به غواړي چې عبید ملنګ صاحب د کوم ځای اوسېدونکی دی نو که لږ ځان ورته معرفي کړئ ډېر زیاته ښه به حاجي زه د کوزدیر میدان د سیمې یم او د ماسټر سټوډنټ یم او دا وخت په یو پرایویټ اداره کې ټیچینګ هم کوم نو دغه زما لنډه شان پیژنګلو ډېره زیاته ښه ده عبید ملنګ صاحب مینوال به بس په انتظار وي چې د عبید ملنګ صاحب نه څه واورو نو سره سې ښکلي شعرونه غزل مو ته ډالۍ کړې ډېره زیاته مننه حاجي ډېره مننه ولې نه غزل به درته ووایم نوې غزل شعرونه دي چې زما او ستا ترمنځ ښکلي تضاد ولیدې زما او ستا ترمنځ ښکلي تضاد ولیدې خانه خراب زړه مې په تا پسې برباد ولیدې مننه او چې په تاریخ کې د خپل نصاب ویسته یم چې په تاریخ کې د خپل نصاب ویسته یم زما په وینو بیا آباد اسلام آباد ولیدې ډېر ښکلی وه مننه چې په تاریخ کې د خپل نصاب ویسته یم زما په وینو بیا آباد اسلام آباد ولیدې او زما د قام مولا ملک او ښاغلیه خانه زما د قام مولا ملک او ښاغلیه خانه ژوندی احساس ژوندی ضمیر د ارواښاد ولیدې ډېر ښکلی وه ډېره مننه زما د قام مولا ملک او ښاغلیه خانه ژوندی احساس ژوندی ضمیر د ارواښاد ولیدې او بل یو شعر دی پکې چې باداره دغه یو جواب درنه په جار غواړم باداره دغه یو جواب درنه په جار غواړم باداره دغه یو جواب درنه په جار غواړم زما د هر ارمان د سر قاتل آزاد ولیدې ډېره مننه باداره دغه یو جواب درنه په جار غواړم زما د هر ارمان د سر قاتل آزاد ولیدې او چې ښه خبرې چې د ښکلو زړونه نه نرمېږي چې ښه خبرې چې د ښکلو زړونه نه نرمېږي عبید ملنګ بیا په ژبه دې فریاد ولیدې او بل یو غزل څو شعرونه دي چې غم دې مدام په اوږو سور وړم غم دې مدام په اوږو سور وړم او ځکه د ټول عالم پیغور وړم او د مخ کاسه به مې بدرنګه نه وي د مخ کاسه به مې بدرنګه نه وي چې مې د زړه دننه اور وړمه مننه او د یو بې مخي د خاطر له مخه د یو بې مخي د خاطر له مخه بلا تورونه لکه سکور وړمه او زړه ته شوم د تنهایي غېږه کې هره شپه ځان سره انګور وړمه زړه ته شوم د تنهایي غېږه کې هره شپه ځان سره انګور وړمه او ما ستا د مینې نه توبه ویستلي خو الزامونه یو څو نور وړمه ما ستا د مینې نه توبه ویستلې خو الزامونه یو څو نور وړمه او دا یو شعر پکې تاسو ته ډالۍ دی چې منصور صاحب چې د خپل شهید ارمان مزار لزمه د خپل شهید ارمان مزار لزمه مړاوي ګلونه درې څلور وړمه او نه په سیالو نه په اختر کې بنګړي نه په سیالو نه په اختر کې بنګړي بلا ګیلې د یوې خور وړمه مننه نه په سیالو نه په اختر کې بنګړي بلا ګیلې د یوې خور وړمه څنګه به په هر ډګر کې وړاندې نه یم څنګه به په هر ډګر کې وړاندې نه یم دا چې دعا د یوې مور وړمه
څنګه په هر ډګر کې وړاندې نه یم دا چې دعا د یوې مور وړمه عبید یم هغسې ملنګ پاتې یم ډېر ارمانونه به تر ګور وړمه ډېر ښکلی دی واه ښه او دا بل غزل دی چې په زخمونو باندې مالګې دوړول دي په زخمونو باندې مالګې دوړول دي ستا لیدل یاره والله د زهرو څکل دي د فراق په رسو کلک کلک ځان تړل دي جوایي د فراق په رسو کلک کلک ځان تړل دي ستا یاري د شګو پړی دی غړل دي مننه د فراق په رسو کلک کلک ځان تړل دي ستا یاري د شګو پړی دی غړل دي او بېلتا څنګه وختونه تېرول دي بېلتا څنګه وختونه تېرول دي نور څه نشته خو د خپل زړه وینې څکل دي بېلتا وختونه څنګه تېرول دي نور څه نشته خو د خپل زړه وینې څکل دي انتظار لکه ستا هسې زړه خوړل دي انتظار لکه ستا هسې زړه خوړل دي په والله لکه د مړو لارې څارل دي مننه انتظار لکه ستا هسې زړه خوړل دي په والله لکه د مړو لارې څارل دي میکده ده که کوکنار دی او که بنګ دی میکده ده که کوکنار دی او که بنګ دی نشه څه ده ستا یادونه هېرول دي مننه میکده ده که کوکنار دی او که بنګ دی نشه څه ده ستا یادونه هېرول دي ستا په هجر کې مې دغه کاروبار دی ستا لوزونو له لفظونه ورکول دي مننه ستا په هجر کې مې دغه کاروبار دی ستا لوزونو له لفظونه ورکول دي د ملنګ خانه خراب د ژوند قصه ده د ملنګ خانه خراب د ژوند قصه ده افسانه ده او د دغې اورېدل دي مینوالو عبید ملنګ صاحب هم واورېدو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي د زید الرحمن عاجز صاحب په دغې شعرونو به دنه په مخه خالم زید الرحمن عاجز صاحب وایي چې مړې یې سترګې په وصال کړم او کوي یې سېزم مړې یې سترګې په وصال کړم او کوي یې سېزم تصویر دې ځان سره سنبال کړم او کوي یې سېزم زمونږ د کور په کچتاخ کې ستا زاړه خطونه دې زمانې ته یې مثال کړم او کوي یې سېزم خپل رور منصور علي معصوم له ورکړې اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان